په صحابو کې دا خبره مشهوره ولا چې څوک مور پلار ته دعا نه کوي سړی دعا کوي اول به مور پلار ته دعا کوي کم سړی چې په دعا کې علامه سمرقندي صاحب فرمایي د صحابو سره نقل شوی ده په دعا کې اول خو مرتي درود شریف وایو پس له هغه اول به مور پلار ته دعا کوي چې کم سړی مور پلار ته اول دعا نه کوي الله به فقیر کی الله به غریب کی الله به تنگ دست کی فقر او غربت او تنگ دستی الله ور باندې راولي چې کم سړی په دعا کې اول مور پلار چې دی هغه نه یادوي ټیک سولو پیغمبر اسلام فرمایي عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه پیغمبر اسلام فرمایي کڅوک دا غواړي چې زما په رزق الله رب العزت وسعت راولي برکت راولي کڅوک دا غواړي چې زما په عمر کې الله زما عمر دراز کړي ګوره چې څه لیکل سوي دي هغه لیکل سوي دي یو سیکنډ زما او ستا ژوند زیاتېږي نه لیکن د الله رسول فرمایي که ته دا غواړې چې زما مال دولت ډېر سي که ته دا غواړې چې زما عمر د شپېته پر ځای اویا سي د اویا پر ځای اتیا سي نو څه وکړه د مور پلار سره وسیله رحمي کوه الله به ستا په عمر کې برکت واچي الله به ستا دپاره عمر اتیا کاله لیکلی که تا د مور پلار خیال ساتئ الله رب العزت په اتیا میټاو کې 90 کاله به عمر ولیکي که نه که شپېته کاله عمر دی شپېته کاله به الله رب العزت دومره در ښایسته کې برکتمن کې چې یو سل ښایسته یو سل شل کاله کې به خلک هغومره کار ونه کړي لکه ته چې په شپېته کاله کې وکړې ټیک سولو دومره برکت عجبه خبره بله درته کوم مصنف عبدالرزاق یو روایت را نقل کړی دی وایي یو سړی ناجوړ سو 4 زامن وو په دې 4 زامنو کې سره وویلې الکوانو چې هر الک د پلار خدمت کوي بیا که مړ سو په میراث کې به د هغې حصه نه وي څوک یې کوي 3 ورونه خو ویل زه نه کوم دا خبره چې زه د خدمت وکړم او زه د میراث محرومه کېږم یو ښه زوی و دیندار هغه ول په ما ورسېد زه د بابا خدمت کوم که زما بابا مړ سو زه میراث نه غواړم دا یستۍ مبارک خیر بابا خدمت یې وکړئ بیا بابا وفات شو په میراث کې وده ته یو شی نه ورسېد ولې خدای لیکلي ورکړي ولو نو هغه 3 زامنو ته هر شی ورسېدی وخت تیرېدی یو ورځ پلار په خوب ولیدی پلار ورته ویل زویه پلاني ځای لره ورسه هغه ځای راوکېنده 100 دیناره پراته دي دا واخله د یو ما پوښتنه ځینې وکړه چې بابا په دې 100 دینارو کې به برکت وي وایي د راته ویل یا مال نه غواړم سار مې کور والا ته خوب ووایي هغه ویل ورسه نغدونه مجبوري ده د ماښام ګوله نه ده نه بله ورځ بیا خوب ولیدی بابا راته ویلې ول ورسه په پلاني ځای کې 100 دیناره پراته دي دا واخله مال بابا برکت خو پکې ویل یا مال نه غواړم سار مې کور والا ته کیسه وکړه غول مه کوه سړی خو د لوږې دې مړه کو مال نه درېیمه شپه مې خوب ولیدي ما ته ویل زویه ورسه په پلاني ځای کې یوه روپۍ پرته ده 1 دینار دا واخله مال بابا برکت په پکې ول و برکت پکې سته سار ورله هغه ځای مې وکېندی د رښتیا وایي 1 دینار پروت راواخیستی دا یقیني کیسه ده دا ګپه نه ده وایي چې 1 دینار مې راواخیستی ولاړم بازار له چې ولاړم د یو سړي سره 2 مایان له ورسره وو نور یې خرڅ کړي وو 2 ورسره وو دا مې په 1 دینار چې مې راواخیستل راغلم کور چې راغلم بچیانو ته به ښه ښایسته مچۍ نن ور پوخ کې ډېره وخته موږ دا شی خوړلی نه دی ول ما چې مچۍ مطلب سره ټوکړې کوي صفا کوو مې په نس کې یو ډېره ښایسته ملغلره پرته وایي او ماشاءالله بس بل مچۍ مې هم صفا کوي په هغه کې بله ملغلره ورسره پرته وایي خیر دا ملغلره دومره مشهوره سو جهان به راتلی نندارې لره باچا خبر سو باچا چې خبر سولو بیا یې دغه غمی وغوښتي چې ویې کتئ خوښې سول دا به پر ما خرڅوې مال نه یې خرڅوم خامخا به یې راbaندې خرڅوې ول 10 وشان سونه یې رابار کړه 10 مصنف عبدالرزاق زموږ د حدیثو لوړ کتاب لوړ شخص دی پخوانۍ خبره ده 110 کاله مخکې خبره ده ویلې ول دا غمی باچا ورته ویل ما ته به یې خامخا راکوي چې وارې کوي 10 خچرې دا یې د سونې وربار کې دا یې ورکړي دومره مالداره سو باچا چې دا غمی ویوړی په خپل دربار کې ډېر ښه خوند یې کوئ خو خنۍ دا غمی یوازې معلومېدی جوړه یې نه وله هغومره خوند یې نه کوئ بیا یې آل له راواستو چې دا بل غمی هم راکړه د دې دوګنه در کومه بیا بل غمی هم ورکوي د دې دوګنه سونه یې ورکړله بیا په علاقه کې تر دې مالدار ترینه شخص نه ولو دا چې شولو دا یې د مور د پلار خدمت وکئ په ظاهره خدای محرومه سو د میراث څخه لیکن الله رب العزت د کومه ځای بیا ورکړله الله فرمایي د الله رسول من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحم متفق علیه بخاري او مسلم حدیث دی
که څوک دا غواړي چې زما په عمر کې برکت راشي موږ خو واک کوو موږ خو غوړي نه خورو موږ خوږ نه خورو موږ مطلب ډېره ډوډۍ نه خورو نه موږ یاره ناکه به پر کم عمر باندې مړ سم الله رسول فرمایي و د بابا او د دې خدمت کوه ستا په عمر کې برکت راشي او موږ په قانون نه موږ کرایې موږ محنت کوو کاروبارونه موږ چې ماته الله روپۍ راکړي الله رب العزت الله رسول فرمایي الله رب العزت و تا ته روپۍ د بابا او د ادې په خدمت او په احترام کې درکوي